کمپاین واکسن جلوگیری از مرگ و میر ناگهانی مواشی و مهار بیماری‌های ساری در لوگر آغاز گردید. مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری لوگر میگویند که این برنامه به هدف جلوگیری از شیوع بیماری‌های ساری حیوانی، کاهش تلفات مواشی و حمایت از مالداران اجرا می شود که در این کمپاین 50,000 رأس مواشی در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت واکسین خواهند شد. تقریبا 50,000 مالونو ته د لوګر په سطح باندې تطبیق سي. تقریبا د شپږ میاشتې نیولې تر یو کال پورې وخت لري او همدارنګه مالدارانو ډېر ستونزې کموي، ناڅاپي مړینه او همدارنګه اقتصادي مشکلات چې دوی سره مخامخ کیږي، نو انشاءالله دغه مخنیوی کوي. در همین حال مسئول کمیته هالند در ولایت لوگر میگوید که این کمپاین در 12 ولایت افغانستان نیز تطبیق می شود و در مجموع حدود 7 لک رأس مواشی تحت پوشش واکسن قرار خواهد گرفت. او دا کمپاین چې نن د خیر افتتاح شو لوګر ولایت کې، دا کمپاین په نورو ولایتونو هم دا کمپاین ادامه لري او په مجموع کې تقریبا 6 لک تر 7 لک مالونه په دې کمپاین کې واکسینیږي. البته قابل ذکر است که در این کمپاین واکسین 50,000 رأس مواشی در برابر بیماری‌های ویروسی با حمایت مالی کشور هالند و همکاری ریاست زراعت و مالداری لوگر آغاز گردیده است.